له نن څخه 14 پیړۍ وړاندې د عربي ټاپو په زړه کې او بیا دقیقاً د مکې په ختیځ کې په یو ارامه غار کې دننه د یو پوهه 40 کلن په غوږ کې یو آواز وخوځېد. هغه له ټولو خلکو څخه جلا په سوچ فکر سره ناست و. دغه آواز ویل اقرأ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه پیغام له غار حرا څخه له ځان سره راوړ. هغه یوازې صبرناک، کلک ولاړ، پر خلکو ګواه، زیری ورکوونکی او یرونکی و. د الله جل جلاله پر وعده ایمان درلود. د هغه پر لور دعوت کوونکی او یو روښانه ډیوه وه. ابوبکر، خدیجه او علی رضی الله عنهم تر ټولو لومړي مؤمنانو. تر دوی وروسته بیا د مؤمنانو لږه کې بیا لسګونه، سلګونه، زرګونه، بیا میلیونونه مسلمانانو ایمان راوړ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت سرته رسولو او الله تعالی ته له ختلو وروسته یوازې یو څو کلونه وروسته ټول عربي جزیره د هغه رسالت ته تابع شوه او یوازې نیمه پیړۍ وروسته د پارس او روم دولتونه د هغه امت او خلفاو ته سر ټیټي شول. د دین خپرېدو ته په یو دقیق نظر سره چې دا څنګه خپور شو، آیا دا د پرلپسې فتوحاتو له امله؟ آیا دا فعلا د تورې په زور خپور شو؟ آیا واقعا دا فتوحاتو او کنه یو ښکېلاکو لکه ځینې چې نن سبا دعوه کوي؟ آیا دغه فتوحاتو داسې زور درلود چې په تاریخ کې بل ساری نه درلود؟ فتح وا که ښکېلاک؟ تاریخ او قرآن ته په کتو به موږ ته یو بې ساري خبره تر سترګو شي. تاریخي اعجاز په 3 ډوله دی. 2 یې موږ په بشپړ ډول پیژنو. یو یې د تیر وخت په اړه خبر ورکول دي. 2هم یې د راتلونکي دور په اړه پیشنګویي کول دي. 3م یې بیا هغه سترې پیښې دي چې دې امت ته په استثنایي ډول واقع کیږي، کوم چې په عام ډول نور امتونو ته نه پیښیږي او همدغه نقطه بلل کیږي. د دراسة التاریخ په موضوع کې د هغې لیکوال وایي چې یرغلګر کولی شي د یو ملت ولا او تابعداري خپله کړي که چېرې د هغوی سره ورته فرهنګ او دین ولري. که دغه شرطونه نه لري نو بیا دغه ملت به په ډېر لږ وخت کې له دغې یرغلګري قواو څخه وباسي. او ډېره د تعجب خبره ده چې دغه ډول کار له مسلمانانو سره ونه شو. جاک سیلر بیا د دې لا څرګندونه کوي چې مسلمانان فاتحین وو او غالبین نه وو، او د دې ستر دلیل دا دی چې د دوی ژبه عربي او فرهنګ یې په هر فتح شوي ځای کې خپور شو، کوم څه چې رومانیانو نشو کولی چې په مشرق کې له غالبه کېدلو وروسته خپور کړي. د دې خبرې تایید بیا ایمل بیریا په خبره کې دی چې وایي عربانو له ځان سره داسې ژبه او دین واخیست کوم چې وروسته بیا د ډېرو لرو منطقو ژبه او دین وګرځېد، سره د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر وفات ډېرې پیړۍ وختې او فاتحین وروسته له فتح نه د هغې منطقې له خلکو سره ورته وګرځېد. نو څنګه به دا فتح او دغه استعمار سره ورته او یو شان وي کوم چې په زوره پر نورو خپل دین مني او ملتونه خپل تابع کوي؟ چټکتیا او پیاوړتیا هر آبادي یو کس فرمون لري. که د آبادۍ وخت زیات وي نو په پیاوړي شکل جوړیږي، او که معماران یې په جوړولو کې بیړه وکړي نو د پرځېدو خطر یې زیات وي. دغه اړین وروسته د آبادۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي. همدغه خبره د ژوند په هر اړخ کې پلي ده. هره وداني د ډېر پایښت لپاره ډېر وخت ته ضرورت لري، خو یوازینی څیز چې د دغې قاعدې څخه استثنا دی هغه اسلامي فتوحات دي، کوم چې د بشریت په اسمان کې د یو ځلېدونکي رڼا په څېر ټول اسمان یې رڼا کړی. دغه لامل دی چې نامتو تاریخ پوه ویلډیورن د اسلامي فتوحاتو په هکله خپله حیرانتیا په ډاګه کړې. په جنگي تاریخ کې د عربو فتوحات تر رومانیانو چټک او له مغولیانو ډېر پایښت لرونکي وو. دغه لامل دی چې د عربي فتوحاتو په جنگي تاریخ کې تر ټولو ډېر حیرانونکي کارنامې دي. د دې له امله اسلامي فتوحات له نورو عادي فتوحاتو څرګند توپیر لري، هم پیاوړي دي او هم چټک دي. بیا دغه فتوحات د ډیر تاریخ پوهانو لکه هیلهاوزن بیکر او کلتانی له انده په تاریخ جوړونه کې مهمه ونډه لري. له میلادي تاریخ سره سم د اسلامي دولت تاریخ له مدینې څخه په 622 میلادي کال کې پیل شو. بیا د فتوحاتو دور یو پیړۍ وروسته پیل شو. له یوه بشپړه پیړۍ تېره نه وه چې د ځمکې ډېری خلک تر نن پورې پر دې دین ایمان لري. دغه فتوحات امریکایي لیکوال مایکل هارت په خپل کتاب کې داسې ستایلي:
په دې فتوحاتو کې لږو خلکو سترې امپراتورۍ له منځه ویوړلې چې د مسلمانانو خلافت پکې د عربي جزیرې نه نیولې تر د ځمکې د شمال مغربي څنډې او تر پارسي دولت پورې ورسېد. خو آیا خبره تر جنگي مهارت او کامیابیو مبارکو پورې محدوده وه؟ د تورې زور. څومره ځل به تا دا جمله اورېدلې وي، اسلام په زور خپور شوی. دغه وینا چې یو نصراني بیطرس خپره کړې او بیا مستشرقینو د هغه له خولې اخیستې، له دې وروسته بیا صلیبي جنګونو د خلکو ترمنځ خپره کړې، بیا نصرانیانو په هره مباحثه کې د مسلمانانو پر ضد ناوړه ګټه ترې پورته کړې، بیا وروسته مستشرقینو له دې وینا نور ډېر څه لاسته راوړي. آیا فعلا اسلام د تورې په زور خپور شوی؟ په رښتیني ډول بریتانوي تاریخ پوه دیلاسي اولیري وایي دغه خبره یوازې د دروغو یوه کیسه ده چې مسلمانان ظالمان دي او اسلام په زور خپروي. تر دې بله بېهوده خبره نشته، ځکه چې د منطق په څیر شمیرنې دروغ نه وایي. یو بریتانوي تاریخ پوه یوکینډي په دې هکله څه داسې وایي: د 2 پیړیو راهیسې د اسلامي امپراتورۍ اوسیدونکي غالبا غیر مسلمو او مسلمانان بیا د لږکیو په بڼه. نو په مصر کې مسلمانان له فتحې وروسته په 100 کې 10% زیات نشول او په عراق کې له 20% زیات نشول. د کوم په پایله کې چې کینډي وایي چې خلک په اسلام مجبوره کول کوم حقیقت نه لري. په دې ډول یو بل امریکایي تاریخ پوه ریچارډ بولټ وایي تر 1832 میلادي کال پورې چې کوم منطقي مسلمانانو فتح کړي، مسلمانان فکې لږه کیو او دغه بیا د 850 نه تر 1050 پورې امتداد درلود. د دې خبرې یو واقعي مثال د ایران دی، ځکه سره د دې نه چې هغه د 8مې پیړۍ په پیل کې فتح شوی، خو بیا هم د مسلمانانو شمیر پکې د نیمایي د ټول هیواد اوسیدونکي ته یوازې په 9مې پیړۍ په نیمه کې ورسېد. له بلې خوا د انساني زړه کړو استاد روبین یا روبینسن وایي کوم خلک چې وایي چې په هند کې اسلام په زور یا په توره خپور شوی، د دوی خبره یا دلیل ډیر کمزوری دی او په ځینې حالاتو کې خو بیخي ناسم دی. بلکې په پنجاب او بنګال کې د مسلمانانو شمیر له سهل الغانج الهندي ډیر زیات و، کوم چې د مسلمانانو مرکز بلل کېد. د نورو امتونو لپاره مشال. په اسلامي فتوحاتو کې د نورو پرتله تر ټولو څرګند څیز څه شی و؟ پیاوړتیا، چټکتیا، خپرېدل، جوړتیا، پر شاوخوا 2 میلیارده انسانانو د هغې اثر. د دې ترڅنګ یو بل اثر هم شتون لري چې له دغې نورو کم نه دی. هغه تمدني او پاتې نښې دي کوم چې ځمکه له بغداد څخه تر قرطبي پورې روښانه کړه. دغه یو پارونکې کیسه ده چې پر ټوله دنیا یې پوره حاکم تمدن جوړ کړ. دا قوت له نوې عقیدې او دولت څخه منځته راغلی، کوم چې پر هره خوا ولاړ او یو نوی حیرانونکی تمدن یې منځته راوړ. دا خبره یو ایتالوي مستشرق او د بوسنیا پخوانی باچا علي عزت کړي چې د اسلام تمدني پیاوړتیا په خپله له اسلام سرچینه اخلي. دا هغه دین دی چې د مانځه د وختونو د پیژندلو لپاره څه ناڅه فلکي علم غواړي او د قبلې پیژندلو لپاره د جغرافیې پیژندل لازمي بولي. هغه دین چې قرآن یې واړه مؤمنان په دنیا کې یا په کون او نفسونو کې فکر کولو ته هڅوي، او هغه دین چې دوی ته وایي د ځمکې آبادول دوی سره د آخرت په آبادولو کې مرسته کوي او هر جایز عمل د نیت له لارې نیک کېدلی شي. دا دین خلک ځانته کېدلو او پیر کېدلو ته نه دعوت کوي تر څو د ایمان لوړې درجې لاسته راوړي. د دې دین پیروان به په دنیا کې پر داسې ډول ګرځي چې آخرت به په زړه کې ولري، بیا به یو تمدن منځته راشي. علي عزت وایي تمدن هغه اثر دی چې په ځمکه او کون کې ښکاري، او کوم اثر چې په انسان ښکاري هغه د اسمان نه راغلی او هغه اسلام دی. دغه خبره بیا نور تاریخ پوهان لکه جان کلوت او کیون بوکو داسې تفسیروي: د شمال بربریانو کمزوري دینونه لرل، خو د هغوی یوازینی ارمان دا و چې یا د رومیانو ورته دولت جوړ کړي او د چینیانو په ډول دولت منځته راوړي. خو د دوی په وړاندې عربانو یو قوي دین درلود او دوی د رومیانو په څیر دولت نه غوښت، بلکې یو نوی عالم او نړۍ یې غوښتله. نو په مصر، پارس، عراق، مغرب، اندلس او هره منطقه کې چې اسلام ننوتلی خپل تمدني اثر یې پرېښودی.
بیا اسلام د اوبو پر څیر چې مړې ځمکې ژوندی کړې خپور شو، کومې چې مغرب نه تر مشرق پورې امتداد درلود. تر دې چې د اسلامي حضارت او تمدن ځینې آثار د اندلس په ښارونو کې اوس هم شتون لري، کوم چې څو پیړۍ مخکې د منځ نه تللي. دا تمدني اړخ تاریخ پوه هونکلند د دې اثر ګڼي چې مسلمانانو به له نورو دینونو سره نرمي کوله. دا هغه څه چې نور قومونه د دې خلاف وو. دوی به نرمي نه کوله بلکې د تعصب او جبر خاوندانو، خو د دوی برعکس مسلمانانو له نورو سره اړیکې جوړولې او د هغوی تاریخ او یادګارانو ته یې احترام درلود. دا هر څه چې استاد لودن په خپله وینا کې داسې لنډیز کړي: تاریخ د عربانو نه بل ډېر رحمناک فاتح نه دی لیدلی.